محترمو یو ورور پوښتنه کړې ده چې څوک په عمر ځوان وي او په ژره یا سر کې سپین ویښتان پیدا سي د دې کښل په شریعت کې څه حکم لري؟ محترمه ستاسې په جواب کې به ووایم چې د عیب ویښتان چې عمر یې د ځواني وي یو څوک په سپینو ویښتانو عیبمن کیږي عیبجن کیږي نو که هغه وکاږي په شریعت کې څه پروا نه لري څه مشکل نه لري جایزه ده. علامه مفتی رشید احمد لودانوي رحمه الله په خپل کتاب احسن الفتاوا 8 جلد کې دا مسله راخیستې چې دغه ویښتان کښل که په ژیره کې وي که په بریتو کې وي که په سر کې وي پروا نه لري. البته که چیرې یو څوک پاخه عمر ته رسېدلی وي یا بیخي شپین ژروالي ته نږدې وي نو بیا دا ویښتان کښل نه دي پکار. احسن الفتاوا 8 جلد صفحه 183 بحوالی رد المحتار 5 جلد صفحه 211. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.